یووالی او اتحاد د افغانستان د قومونو ترمنځ او د هغه رول د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې. افغانستان یو داسې هیواد دی چې قومي، ژبني او کلتوري تنوع لري او د دې هیواد بیلابیل قومونه پیړۍ پیړۍ د یو بل ترڅنګ ژوند کړی دی. د دې قومونو ترمنځ یووالی او اتحاد د ملي ثبات او د هیواد د بقا بنسټ جوړوي، په ځانګړې توګه د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې. هر کله چې دا وحدت ساتل شوی، افغانستان توانېدلی دی چې خپله خپلواکي او عزت وساتي، خو هر کله چې تفرقه زیاته شوې، بهرنیو دښمنانو له دې فرصت څخه د هیواد د کمزوري کولو او تسلط لپاره استفاده کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت په خپلو تګلارو کې د اسلامي ورورولۍ، ملي یووالي او د قومي تعصبونو د پرېښودو پر اصل ټینګار کوي. د اسلامي امارت له نظره د افغانستان ټول مسلمان قومونه د یو بدن غړي دي. ژبني او کلتوري توپیرونه باید د بیلتون او بېباورۍ لامل نشي. که دا تګلاره په عادلانه او هراړخیزه ډول عملي شي، کولی شي د قومونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي او د ملي یووالي د بیا رغونې زمینه برابره کړي، په ځانګړي ډول د هغو بهرنیو هڅو پر وړاندې چې غواړي تفرقه او سیاسي ګټه اخیستنه رامنځته کړي. د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې د افغانستان د قومونو یووالی نه یوازې یوه ټولنیزه اړتیا ده، بلکې یو سیاسي او امنیتي لوری هم ګڼل کیږي. که اسلامي امارت وتوانیږي چې د عدالت، رښتینی سیاسي مشارکت او د ټولو قومونو د حقونو په رعایت سره د ملي تړاو احساس پیاوړی کړي، هیڅ بهرنی ځواک به ونه شي کولی د افغانستان ملي یووالی له منځه یوسي. د قومونو ترمنځ رښتینی اتحاد د هیواد د خپلواکۍ، ثبات او پرمختګ تضمین دی او کولی شي افغانستان د یرغلګرو او کورنیو کړکېچونو له شر څخه وژغوري. افغانستان یو داسې هیواد دی چې تل د بهرنیانو د سیالیو ډګر پاتې شوی دی، خو همدا د ټولو قومونو اتفاق او یووالی و چې وتوانېدل هر یرغلګر له خپلې خاورې په شرمندګۍ څخه وباسي.